تو वकील ये जर्नलिस्ट صحافी حمید میر خانزاده کسافی انصاف نه کوي دا څنګه انصافی دروغجن د دروغ نه چاپی بنو ګل کې د قیامت خبر نشوي و بېننګ بې غیرت خبر نشوي یو ګلاب سړی مړکو یو ګل رنگ سړی مړکو د پیغلی ملالۍ د بنگلو شړنګ سړی مړکو د سور سړی مړکو د آهنګ سړی مړکو د سور سړی مړکو د آهنګ سړی مړکو د ژوند سړی مړکړلو د رنگ سړی مړکو راتله راتله زمونږ د غورزنګ سړی مړکو ته ګوره د پښتو د پتاو ننګ سړی مړکو ډیر راتله راتله زمونږ د غورزنګ سړی مړکو ته ګوره د پښتو د پتاو ننګ سړی مړکو ابرارا تیاره کې پرانا مین پتنګ سړی مړکو تیاره کې پرانا مین پتنګ سړی مړکو منظور استاد خوا استاد څنګ سړی مړکو خبر سولې بلوس ماه رنگ سړی مړکو نور هر سړی ژوندې ګرځي زمنګ سړی مړکو خبر سولې بلوس ماه رنگ سړی مړکو نور هر سړی ژوندې ګرځي زمنګ سړی مړکو مشاله د ظالم سره د جنگ سړی مړکو مونیر د علم د غرنه دنګ سړی مړکو ارمان استاله چی او استاله ون سړی مړکو هلال ستا ساده باد ملنګ سړی مړکو چرته چې هم اوري د شملې سړی به مړوي چرته به وانه اوري چې د لنګ سړی مړکو چرته چې هم اوري د شملې سړی به مړوي چرته به وانه اوري چې د لنګ سړی مړکو زما به جنازه نه وي ډولۍ به وي راوانه قاتل به مې خپېمانه وي چې څنګ سړی مړکو زما به جنازه نه وي ډولۍ به وي راوانه قاتل به مې خپېمانه وي چې څنګ سړی مړکو شاهده د سوات سپینې سپینې واورې پسې جاړي ممتازه د تیرا د غرونو بنګ سړی مړکو که زه دې مړ کړم که نه نو سل به نور پیدا شي باچا لالا که زه دې مړ کړم که نه نو سل به نور پیدا شي په سلو تنو کې به د سلو زور پیدا شي سل درویشان تی قربان سل فقیران تی قربان په سل وارې قربان چې یو سرتور پیدا شي زه هم زر د خپل پښتین حواله ورکم چې د علم او شعور خبرې کیږي د پښتون وطن په هر کلی او ښار کې د شاهد او د منظور خبرې کیږي خو شعرونه نور چې ستا په شام او په برما تجزیه اورم د عراق په کربلا تجزیه اورم په کشمیر کوي جړه تجزیه اورم ټول ورځ د په میډیا تجزیه اورم خو نږدې د خپل افغان خبر نشوي د مظلومي پښتونخوا نه خبر نشوي په یو شان او په بل شان خبرې وکي د نړۍ د هر انسان خبرې وکي د سندیانو په حیوان خبرې وکي د پنجاب د هر شیطان خبرې وکي د زخمی وزیرستان خبر نشوي د روغجن بی ایمان خبر نشوي تو وکیل یہ جرنالسٹ صحافی حمید میر خانزاده کسافی انصاف نه کوي دا څنګه انصافی دروغجن د دروغ نه چاپی بنو ګل کې د قیامت خبر نشوي و بېننګ بې غیرت خبر نشوي ما لږ خپل جوړ ډبرې دی صحیح ده یو نظم به بل ویم چې تا د یو د لاسه وجني ما د بل د لاسه وجني څوک پردو ته حواله کي څوک د خپل د لاسه وجني قام په دوه ځایه تقسیم کي د یو بله یې جدا کړي کله ستا سره سلا کړي کله ما سره سلا کړي ما ته وایي تا سره یم تا ته وایي تا سره یم د هیڅ چا نه مه یېرېږه فکر ونه کړې چې زه یم موږ چې دا خبره واورو د اشنا خبره واورو موږ نورم زورور شو موږ نورم ښکرور شو د سنډانو په مثال شو ناڅاپي په یو بل ورشو موږ لاندې په میدان کې دی اوچت په دړه ناسي تماشې ته مو ګډېږي کله کیني کله پاسي مونږ لاندې په میدان کې دی اوچت په دړه ناسي تماشې ته مو ګډېږي کله کیني کله پاسي مونږ چې څومره بربادېږو دی به دومره آبادېږي مونږ چې څومره خفه کېږو دی به دومره خوشحالېږي یو نظم ووایم چې یو څو خبرې په حالاتو کوم درته اظهار د خپل خیالاتو کوم ستاسو په هم لږ شان نظر پکار دی وخت مو د لاسه وځي زر پکار دی دا خلک څوک دي دلته سله راځي چا رالیږلي که پخپله راځي دلته ناشنا ناشنا کسان راغلي څوک د پینډۍ څوک د ملتان راغلي لارو کوڅو کې پتاسې خرڅوي څوک الواګانې څوک پالسې خرڅوي د چا منګي ډک د غوړو په سر وي د چا پنډونه د کپړو په سر وي څوک ملنګان څوک پوډریان ګرځي په هر یو کلي کې پیریان ګرځي څوک
ملنګان څوک پوډریان ګرځي په هر یو کلی کې پیریان ګرځي دغه پیریانو له څه غم پکار دی څه اجازه پکار د دم پکار دی ای عجزانو ای ساده پښتنو راویښ به کله شئ د پښتنو وکیل قاضي جنرال ملا وپوښتئ دا ایم پی ای وپوښتئ دا وزیر اعلی وپوښتئ وکیل قاضي جنرال ملا وپوښتئ دا ایم پی ای وپوښتئ دا وزیر اعلی وپوښتئ د دغه جج نه په مټاکه تپوسونه وکئ چې یاره ونه کړئ بې باکه تپوسونه وکئ دا وطن چا لوټ کو او څنګه لوټ شو حساب دی وشي موږ سوالونه پورته کړي دي جواب دی وشي دا وطن چا لوټ کو او څنګه لوټ شو حساب دی وشي موږ سوالونه پورته کړي دي جواب دی وشي یو خوا د قام د رهبرانو نه مې زړه مات شوی د ضمیر خرڅه مشرانو نه مې زړه مات شوی زمونږ حق په پینډۍ اسلام آباد وخوړو موږ هیواد وخوړو خلکو هیواد وخوړو یو خوا د قام د مشرانو نه مې زړه مات شوی د ضمیر خرڅه مشرانو نه مې زړه مات شوی زمونږ حق په پینډۍ اسلام آباد وخوړو موږ هیواد وخوړو خلکو هیواد وخوړو مونږ سره هم بې د غورځنګ بله لار نشته د دې سړي نه علاوه مو څوک غمخوار نشته د دین پښتو د ننګ غرور د دین پښتو د ننګ غیرت او د غرور سره ځو مونږ باتوران یو د دې غرونو د باتور سره ځو تیارې دې نه وي د رڼا او د شعور سره ځو شاهده ټول به په شریکه د منظور سره ځو په شریکه د منظور سره ځو د امن ټینګ ساتلو له تر جنګه به ودرېږو د خپل پښتون وطن او قام په ننګه به ودرېږو رنګونه موجوده دي نو وطن خو مشرک دی دا ښکلي به ودرېږو دا بدرنګه به ودرېږو رنګونه موجوده دي نو وطن خو مشرک دی دا ښکلي به ودرېږو دا بدرنګه به ودرېږو موږ ټولو پښتنو د انقلاب فیصله کړې له خانه یې راواخله تر ملنګه به ودرېږو موږ ټولو پښتنو د انقلاب فیصله کړې له خانه یې راواخله تر ملنګه به ودرېږو شاهده د قامي مزاحمت आवाज ګونګې شو ویل مې د منظور پښتین تر څنګه به ودرېږو ډېره زیاته مننه یو ټپه کوم چې د پښتونخوا د غرو باتور یې ته علم پوهه یې شعور یې زما پښتو زما غرور یې منظور اشنا موږ ته منظور یې تا د ظالم سترګو ته نیغ کتلې دي نه دا د یو بن ویم بیا د بل نظم ویم چې کابل جان لمبه لمبه دی شین کونړ په وینو سور دی دا شعر ایدر علي صاحب ته ډالی دی چې کابل جان لمبه لمبه دی شین کونړ په وینو سور دی ښایستونه د سوات سوي باجوړ په وینو سور دی هر وزیر په وینو سور دی هر داوړ په وینو سور دی یوسفزي په وینو سور دی هر کاکړ په وینو سور دی جنگ جایز دی جنگ روا دی خو چې جنگ په پښتونخوا دی د یوې جنډې د لاندې ګټه ستا تاوان زما دی کوټلا په وینو سره د خړ خیبر په وینو سور دی تیرا هم په چغو جاړي پیښور په وینو سور دی زه به څوک څوک یادومه لر او بر په وینو سور دی چا چینار په ګولو ویشتی چا نختر په وینو سور دی چې پښتون دی مسلمان دی په هر لوري په جړا دی د یوې جنډې د لاندې ګټه ستا تاوان زما دی